د قربانی په ذریعه سره ایصال ثواب کړل دغه څه حکم دی چې میژه نفلي قربانی وکړي آیا دغه قربانی ثواب دغه مړه راسي او کنه راسي مرحومین ته راسیږي او کنه کچېرې یو سړی داسې چې هغه قربانی وکړو دغه د پوره چې زه ثواب او دغه پلور ته رسوم پلور د پوره قربانی یا د مور د پوره کما دا قربانی هڅه د هر یو د پوره هڅه او که یو سړی دا وایي چې دغه قربانی ثواب پیغمبرون ته صحابه کرام ته تابعین ته تبع تابعین مجتهدین فقهای کرام ورسته څومره کسان دي نه دغه ټول ته دغه قربانی ثواب رسوه نو دا طریقه هڅه او داسې په دغه وجوب نفلی قربانی کې کچېرې واجبه قربانی وي په دغه کې د نفلی قربانی حصہ کښېښول دا هڅه پنځه قربانی دي شپږ قربانی دغه واجب دي په سړي باندې شپږ کسان شریک دي اوم کسان داس سره شریک شه چې په یوه باندې قربانی واجب نه ده خو نفلی قربانی نو د داسې کس شرکت دا هڅه او داسې د قربانی ایصال ثواب چې کوم دی په دا کې یوه غټه غلط فهمي ده چې عام خلک په دا کې غلط دي د یوه کس لپاره ایصال ثواب پنځه زامن دي د یوه کس شپږ زامن دي پلور یې وفات شوی دی هغه پنځه شپږ زامن په یوه ځای باندې د خپل پلور لپاره ایصال ثواب قرباني نو د دغه هغه غلطه طریقه چې هغه زه نه درته بیانوم خو صحیح طریقه چې کومه ده چې په کوم باندې قرباني سره کېږي هغه دا ده چې پنځه ورنه شپږ ورنه یوه ورنه په دا کې د هر یو ورور د خپلې حصې روپۍ واخلي یو کس ته د یو مالک شو بیا هغه بل کس راشي خپلې روپۍ له واخلي د خپلې قرباني چې کوم د پلور د پوره ایصال ثواب یا د بل چا د پوره کو هغه حصه له واخلي یو کس ته مالک شو نو ټول د روپۍ سره جمع کو د یو روپۍ د یو کس مالک جوړ کړي په خپل ورنه کې چې کوم په قرباني کې شریک وي بیا د هغه کس د خپل پلور د پوره ایصال ثواب ثواب ټول ته راسیږي نفلي قرباني د کس نه شمیرل کېږي خو د دغه ثواب هر انسان ته په قدر حساب یو ثواب راځي نو دغه صحیح طریقه ده آسه په غلطه طریقې کې ظلم شاملوي خال قرباني وکړو ورسته پته ورته ولګېږي چې اوه د مو خدا قرباني و د پلور مې دا د پلور مې دا د مو دا خلته دا پته نه لګي چې مو د قرباني د پوره ټیم زناور خاص کړی دی د پلور پوره ټیم خاص کړی دی د پلور قرباني مې شته او که نشته نو بهتر صورت هغه ده چې موږ درته بیان کړو نو په داسې طریقه باندې یو کس د دغې پیسې مالک جوړ کړي هغه د پلور د پوره نفلي قرباني وکړو دا صحیح طریقه